د انتاني ملي تخصصي روغتون په تړاو معلومات وړاندې کړو. د انتاني شبخانه چې ده د سري امراض دپاره یو ډیپارټمنټ لري، 7 واردونه لري. په 15 تر 20 ناروغانو پورې په ورځني ډول دا موږ ته په بیړنۍ خونې ته مراجعه کوي. تر ډېره حده پورې الحمدلله په دغه روغتون کې نوې څانګې ایجاد شوي دي، همدارنګه تشخیصیه څانګه یې غښتل شوې ده، د عاجل څانګه یې نوې جوړه شوې ده. دې تر څنګ یو څه چې پکې مثبت دي. دلته چې راغلم دوای هر څه ټولې ما ته رایګان تر اوسه ما پرونه چې زه راغلی ما نه دوا د باندې نه مې راوستې نه ده. کمان ولایت کې ډېری خلک سپي وداړل. د سپي له داړل له کبله زموږ ځینې دوستانو چې خپل ځانونه یې د لاسه ورکړل. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ او دغه اونۍ مو په خوښۍ سره تر دې دمه را رسولي وي. درنو لیدونکو، په نن خپرونه کې مو غوښتل چې تاسو ته د انتاني ملي تخصصي روغتون په تړاو معلومات وړاندې کړو. دا چې دغه روغتون د هیوادوالو لپاره څه ډول خدمت کوي، راتلونکي پلانونه یې څه کېدلی شي او په ورځني ډول دغه روغتون ته څومره ناروغان مراجعه کوي، دا او دې ته ورته نور معلومات په دغه خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم د دغه خپرونې تر وروستیو زموږ ملتیا وکړئ. شفاخانه ملی و تخصصی امراض انتانی در سطح کشور یگانه مرکز صحی در چوکات وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان است که در جهت تشخیص امراض انتانی و تداوی مریضان فعالیت دارد و همواره در راستای مراقبت جدی مرکز عاجل امراض زردی، تب، اسهالات، کولرا، کانگو، لابراتوار مجهز و بخش فارماسی برای مریضان خدمات صحی بهتر را تقدیم می نماید. جزئیات بیشتر در این برنامه. انتاني شبخانه یوه ملي تخصصي روغتون ده. په کابل کې مرکزیت لري. په اطرافو کې په زونونو کې یو څانګه لري. دا انتاني شبخانه چې ده د سري امراض دپاره یو ډیپارټمنټ لري، 7 واردونه لري. سري امراض په دې معنی چې دا مشهوره په زردي، سیاه و سفید، مننجیت، ABM TBM، ربیس، یعنې سپي دړلي مریضان دلته ډېر راځي، ملاریا او مورکا، AWD یا وټري ډیاریا باندې اکوټ وټري ډیاریا یا نسناس دی. دا مریضان دلته ډېره مراجعه کوي. او کانګو یا CC چیپ، ډینګو، دا هم میزل، هم سرحکان. دا یوه سیزني موسمي شبخانه ده چې په کال کې فرق کوي. یعنې ژمي په موسم کې مریضان لږ تغییر کوي، په اوړي کې ډېرېږي په دا موسم کې، خصوصا د لوی اختر په ورځو کې CC چیپ مریضان به حده زیات وي. خو الحمدلله سا کال داسې کنټرول کړي وي تېر کال په نسبت. نو موږ د ربیس ډېر واقعات لرو. تقریبا د ورځې 50 نه تر 150 تر 200 پورې نوي و زړه واکسین ته برابر خلک موږ رجسټر کوو. د مراجعین موږ لرو. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره الله دې تل قایم دایم لري. همدلته ډېر پرمختګ شوی دی. ولا په دا چې ما تخصص همدلته کړی په تېر وخت کې 1994 کې یغه په نسبت باندې چې زه پرتله کوم ډېر تغییرات راغلي دي. تاسو خپله عیني شاهدان یې وینئ. اوس الحمدلله لابراتوار ښه فعال دی. تقریبا 9 نوعه معاینات مونږ کوو چې په ډېرو شبخانو کې نه کېږي. انټي وایرل دواګانې مونږ دلته مریضانو ته ورکوو. انټي وایرل، انټي بیوټیک، دا ډېر قیمتوایي دواوې دي، په نورو ځایو کې نه پیدا کېږي. ثم الحمدلله مونږ ګورئ اوس یو سټي سکین د دروازه که به تاسې لیدلی وي تعمیر مو ورته جوړ کړو. تقریبا 90 لکه روپۍ مصرف پرې راغی. بیا په 7 لکه ډالره مو د جرمني نه یو سټي سکین 128 سلایسه چې په افغانستان کې په فرانسویانو کې دي، خو 2012 ماډل دي. پاکستان کې هم نشته، صرف په هندوستان کې شته. دا مونږ نوي لاسته راوړنه راوړه. زمونږ پیغام هیوادوالو ته دا دی
چې وقایه بهتر از معالجه ده. څه چې په واس کې مونږ وي مونږ هر کله ښه راغلاست ورته وایو. دلته په منظم ډول ځي ورځي دی وقایه د کوي، یعنې انتني شبخانه سریع امراض دي. ښه اوس مثلا CCHF ته څوک ورنوځي مونږ ورته وایو چې ما داخلېږه دستکش واغونده، باید دستکش واغوندي. انتیسپتیک استعمال کا باید استعمال کړي. ماسک واچوه باید واچوي. په کورونو کې هم داسې د قربانۍ په وخت کې باید سړی ځان وژغوري د هغه نه. قرباني چې کوي دستکش یې اغوستی وي. همدا رقم ګوره په اوړي کې دا داسې موسم دی د ګرمۍ په وخت کې چې د 2 وختو د بیګا سهار ته سهار بیګا ته دا نوه خوړه ونه خوړل شي، دا د اسهالاتو سبب کېږي. ښه نو هیوادوالو ته مې دا پیغام دی چې الله دې په خوشحالۍ راولي، په خوشحالۍ بوځي. مطلب مونږ یې هر وخت په خدمت کې یو 24 ساعته. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هیواد هر وګړي ته معیاري او عادلانه روغتیایي خدمات ورسیږي. د همدغې هڅو په جریان کې موږ په کابل کې له بېلابېلو تخصصي روغتونونو څخه نظارت او څارنه لرو. په وروستیو کې د کابل د تخصصي او ثالثي روغتونونو څخه زموږ یو ځانګړي ټیم څارنه پیل کړې. د کابل د انتاني روغتون په ځانګړي ډول کې یادونه وکړو. دلته څومره چې زموږ مسؤلین دي الحمدلله هڅه یې دا ده چې د هیوادوالو لپاره معیاري او عادلانه روغتیایي خدمات وړاندې کړي. نسبت وړاندې ته د کابل د انتاني روغتون خدمات ښه شوي دي، ځکه چې د اسلامي امارت د حکیمدو څخه وړاندې دلته چې کوم تعمیر یا کوم خدمات ول هغه په معیاري شکل نه و، په زړو تعمیرونو کې وړاندې کېدل. تر ډېره حده پورې الحمدلله په دغه روغتون کې نوې څانګې ایجاد شوي دي. همدارنګه تشخیصیه څانګه یې غښتلې شوې ده، د عاجل څانګه یې نوې جوړه شوې ده. دې تر څنګ یو څه چې پکې مثبت دي هغه دا دي چې په د وروستیو کې هلته یو تشخیصیه مرکز چې رادیولوژي مرکز به وي، په هغې کې به سي ټي سکین فعال وي، د ایګو خدمات به پکې وي، دا به انشاءالله پکې فعالېږي. البته په عموم کې څومره چې د خدماتو کیفیت او ارزونه ده، زموږ نوکریوالۍ ټیم همدارنګه د شپې د څارنې کوم ټیمونه چې د وخت په وخت باندې روغتون څخه نظارت ترسره کوي. ځینې داسې ستونزې وي چې هغه وړې ستونزې وي، د هغه د حل لپاره هم موږ هڅه کوو. البته په عموم کې دغه روغتون لپاره زیات کار شوی. انشاءالله هم کوشش مو همدا ده چې وکولی شو د هیواد په کچه د یو د انتاني تخصصي روغتون لرو، د معیارات به انشاءالله نور هم ښه کېږي. یو هیواد سراسر اتحاد، په هر لور امنیت نشته شر او فساد. مهاجر راځه خپل مسکن ته ډاډه، دا وطن بکړو ښاد او آباد، بکړو ښاد او آباد. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. موږ د انتاني ناروغیو ملي او تخصصي روغتون داخل ته راغلو او دلته یوې شعبې ته راغلي یو چې ډېری ناروغان درملنه شوې ده او له دې وروسته به دوی رخصتېږي. ډاکټر صاحبان هم راغلي دي، له دوی څخه لیدنې ترسره کوي. له دوی سره به وغږیږو چې دغه ناروغان څه وخت راغلي دي او دغه شعبه لیدونکو ته معرفي کړي. ډاکټر صاحبانو تاسو ته هم په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب تاسو هم ښه راغلاست وایو. که په پیل کې لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ او د دغه شعبې په اړه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جناب خوشحال صاحب. زه هم په لومړي سر کې خپل نیک هیلې او سلامونه د ملي او لرغوني تلویزیون ډېرو معزز او محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې ټول دوستان روغ او جوړ اوسي. زما نوم ډاکټر فرید الله عمري د انتوني ملي تخصصي روغتون یو تن له ترینر متخصصینو له جملې څخه. د دغه څانګې په اړه که راته ووایئ، دا کومه څانګه ده او دغه ناروغان څه وخت راغلي دي څانګې ته؟ جناب خوشحال صاحب، لکه څرنګه چې تاسو دغه ناروغان ګورئ، دغه ناروغان په مختلفو ناروغیو باندې که په عامو ټکو باندې ووایو، دا د مننجیت په لوحه باندې دي، سپسس، امیبیازس او مورقې، او همدارنګه دې ترڅنګ خپل باندې د AWD یا اسهالاتو په لوحه باندې هلته موږ ته مراجعه کړې ده. خو ډیری د دې ناروغانو جناب خوشحال صاحب دا په لومړیو کې دی چې راځي دی په ICU کې یا په هغه د جدي مراقبتو په څانګه کې بستر کېږي، وروسته له دې څخه چې دی هغلته تداوي کېږي، دی درملنه کېږي، یعنې دا ناروغان شعور پیدا کوي، بیا راځي دلته دې وارډ ته چې خپله باندې موږ تاسو چې د اوس په کوم وارډ کې ولاړ یو، دا وارډ دی تابدار مردانه په نامه باندې یادېږي یا د نارینه و تابدار په نامه باندې یادېږي، چې دغه ناروغان د ICU څخه راځي. دلته یې موږ د 2 نه تر 1 هفتې پورې ساتو چې کله دی سټیبل شي، یعنې دی حالت نورمال شي، وروسته له دې څخه دی رخصتوو. خو یادولو وړ دا ده
جناب خوشحال صاحب چې زموږ ډیری ناروغان چې دي دا اوس تاسو ګورئ د بامیانو څخه د زابل ولایت څخه او همدارنګه د بغلان څخه یعنی ولایتونه څه هم راځي دلته؟ بله د لرې ولایتونو څخه هلته راغلي دي او ډېر مظلوم خلک دي او د دې دپاره زړه سوی په کار دی خو خوشبختانه موږ چې کوم خدمات ورته ترسره کوو دا په وړیا توګه دي. که داسې راته ووایي چې په ورځني ډول دغه روغتون ته بالخصوص دې څانګې ته څومره کسان راځي؟ په اوسط ډول که وښیو د 300 نه تر 350 نفره پورې او پی ډي موږ لرو، یعنې هغه ناروغان چې زموږ عاجل څانګې ته مراجعه کوي چې دې جملې څخه بیا موږ شاوخوا 40 نه تر 50 ناروغانو پورې هره ورځ دې څخه بستر کوو. یعنې دغه وروسته چې دغه بستر کېږي جناب خوشحال صاحب دا بیا تریاج کېږي، یعنې په جدا جدا څانګو ویشل کېږي چې کوم ناروغان باید په آی سی یو یا په مراقبت په څانګه کې بستر شي او کوم ناروغان په وارډ کې باید بستر شي. وروسته له هغې څخه چې دا کار ترسره شوله بیا هر وارډ چې دا وارډ لري دغلته مختص استادان لري، مختص ډاکټر صاحبان لري، لکه څنګه تاسو ګورئ په منظم شکل ویزیټونه ترسره کوي او د دې لپاره خدمات ترسره کوي. ډاکټر صاحب محترم یوه بله مهمه خبره ده چې ځینې وخت دلته د ناروغانو پیوازان راځي، هغوی او هیوادوال باید دلته کوم اصول کوم قوانین مراد کړي؟ ستاسو قوانین څه کیدلی شي؟ او جناب خوشحال صاحب اول هغې ته عام پوهاوی موږ ورکوو چې کله تاسو دې وارډ ته رانوځئ حتما باید ماسک ځان سره ولرئ او په تاسو باید د ناروغانو په بستر باندې باید کښېننئ او دې تر څنګ تاسو بودوباش په دې وارډ کې چې دی دا خطرناک دی، دا ساري ناروغیو وارډ دی، کیدای شي خدا نخواسته تاسو هم په ناروغیو باندې اخته شئ. دا عام پوهاوی د موږ د لاندې ادامه لري او هغلته ورته ورکول کېږي. او وروسته له دې څخه چې موږ کوم کارکنان خدماتي دي یا هغه کارګران چې دي هغه هم د پوهاوی ورته ورکوي په شمول د نرسانو باندې او د موږ د ویزیټ د خپل د پایوازانو ټایم معلوم ده چې په کوم ټایم باندې دی راشي. خو موږ ډیر کوشش په دې کې کوو چې دی باید خپل باندې پورټ کې نه وي، خو بیا هم دې سره سره جناب خوشحال صاحب لکه تاسو چې معلومه ده موږ تاسو افغانان یو بیا هم کله سرتنبګي کوو وایي چې ما دې ونیسي زه درځم وارډ ته، زه درځم. مثال د خبرې موږ ورته وایو چې زموږ چې ته وارډ ته راځې د سترګو توره تا نه قربان شم، یو خدا چې ته بېنظمي پېښوي ځکه د موږ ویزیټ ګډوډ کېږي، دوهم ته خپل باندې په خطر کې دې ځینې انتان د توفیې په شکل خدا نخواسته کور ته وړي. نو دې دپاره دغه سپارښتنې هم کوو. نو بس ځنې مني نو ځنې توکل په خدای باندې هغو ته به نو بیا هم ټینګار کوو. خدای مهربانه چې ومني. له ځینو ناروغانو سره به هم خبرې وکړو چې دوی رضایت څنګه دی؟ مهرباني شروع وکړئ. سلام علیکم رسول مشي جوړې شکر الحمدلله. ستاسو نوم مبارک؟ عبدالظاهر. که کمرې ته وګورئ او دا راته ووایي چې ستاسو مشکل څه و او دغه شخنده څه وخت راغلی؟ ما 3 ورځې کېږي چې همداسې پیچې خوني ما لاړم ګارتیناو کې کلینیک ته دوا راکړو ښه نه شوم. چې ماښام شو طبیعت مې خراب شو بیا دلته راغلم. دلته چې راغلم دیسي دوسیه دا شونه ماته واچو معاینات وکړو دلته دغه شفاخانې کې بس همدغه ورته راوستل. وړاندې بلې شفاخانې ته هم تللی؟ وتلی وم دوا ټول د بازار نه ما وغوښته. دلته چې راغلم دوا یې هر څه ټولې ما ته رایګان تر اوسه ما پرون چې زه راغلی ما نه دوا د باندې نه مې راوستې نه ده. څومره راځي تاسو د دغو شفاخانې لپاره؟ ښه راځي ما هېڅ دوا ما باندې هغه شوې نه ده د باندې نه غوښته شوې نه. همدلته سیرین پیچکاري هر څه ما ته او طبیعت مې ښه ده ښه یم بهتر یم. صحت یې څنګه ده؟ صحت مې خراب و اوس صحت مې ښه ده. اول چې راغلم صحت مې خراب و سر مې ګرځېدو زوپ یم ګرځېدی نه شوم لیدلی مې نه شوم طبیعت مې خراب اوس ښه یم فضل خدای ده. د ډاکټر صاحبانو څارنه د دوی برخورد تاسو څنګه څومره تر راځي؟ ښه په ارام ښه اخلاق کول ښه خبرې کول وایي ښه جوړېږي ښه په خندا باندې وایي جوړېږي دا معمولي خبره ده. معاینات هر څه سیرمونو هر څه تېر راځي او ډېر راځي. ستاسو پیغام ناروغانو ته هیوادوالو ته څه کیدلی شي؟ زما هغه ده ورته وایم خلک ته چې هغه ده دلته چې راځي په هغه باندې چپرکټ باندې مه کښېنئ ماکس واچئ او ډاکټران چې څه وایي د ډاکټران خبره ومنئ. ډاکټران موږ دپاره جوړ شوي زموږ صحت دپاره موږ دپاره وایي چې هغه نیسي مریضان نیسي خپل کور ته د مرض کور ته وینیسي. ډېره مننه کور ودان خیر. ډاکټر صاحب محترم له دې وروسته کومې شعبې یا کومې څانګې ته ځو کومه مهمه څانګه پاتې ده؟ او خوشحال صاحب دې نه وروسته موږ نورې څانګې هم لرو. دا د موږ تابدار څانګه ده او وروسته له دې نه به چې تاسو دغه ناروغان وکتل دا د تابدار په څانګه کې دي. وروسته دې نه به موږ SGD څانګې ته ځو او د اصالاتو څانګه هم شته SGD څانګه هم شته. ځو هغلته به ناروغانو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب دغه بیا کومه څانګه ده؟ دا خوشحال صاحب لکه څرنګه چې موږ دا ناروغان ګورئ دا په طبي اصطلاح دې ته موږ AWD یا اکوت واتر دیاریا یا هم د دې تر څنګ په عامو ټکو باندې د اسهالاتو څانګه ده. دغه ناروغان چې راځي د اسهالاتو په بیس کې هلته راځي
او وروسته د هغې سره موږ سره بستر وي او د دې لپاره معاینات ورکوو تر څو پورې د هغې نهایي تشخیص وشي. بیا وروسته له هغې څخه که چیرې ناروغ ته ضرورت و هغه آی سی یو ته لیږو یا نورو واردو ته، او چې وروسته هغه که ضرورت نه و دا چې کله ښه شول سټیبل شول نارمل شول دا کور ته رخصتوو. ډاکټر صاحب محترم، دوی لپاره دلته خدمات څه ډول دي؟ څه ډول خدمات ورته وړاندې کوي؟ او دې ته په خوشحال صاحب لکه څرنګه چې د ناروغان تاسو وینئ دا خدمات کوم سیرومونه چې ورته ورکول کېږي یا کوم انټي بیوټیک چې ورته ورکول کېږي یا کوم معاینات چې ورکول کېږي دا په وړیا توګه دي. یعنې د عامې روغتیا وزارت خدمات ټول په وړیا توګه په فری شکل باندې ته ترسره کېږي او فعلا هم که چیرې دې نه پوښتنه وکړه زه مطمئن یم چې دغه سیرومونه چې ګورئ تاسو د کوم تر اوسه پورې هغه پوډر دی او آر اس چې ګورئ ورته او د دې ترڅنګ نور هغه انټي بیوټیکونه چې ورته ترسره شوي دي تطبیق شوي دي دا ټول په وړیا او مجاني توګه ورته ورکول کېږي. حاج صاحب سلام شه. وعلیکم السلام. خیر ته به ښه ده. څومره وخت کې دلته دغه شفاخانې ته سبا یې راسه. څه مشکل وته؟ یو ساعت. څومره خوشحاله یې چې دغه شفاخانې څومره راضي یې؟ خیر وشي ټول خدمت کوي. څومره خدمت یې کړی؟ هر څه کوي. سینې مو مبتر کوي هر څه مو کوي. خدای د خیر برکت درکړي. د ډاکټرانو د چلند څخه راضي یې؟ او ډېره مننه کور ودان خیر وسي. مننه. نو ډاکټر صاحب له دې وروسته کومې څانګې کومې برخې ته ځو؟ او د وروسته دې نه به موږ او تاسو جناب خوشحال صاحب زیړي څانګې ته ځو، هلته به زیړي ناروغان ګورو. مهمه برخه ده چې بله مهرباني. هم سپین ساتلې لمن دلته هر څوک اوس په یو بل اعتماد. یو اولاس یو هیواد سراسر اتحاد په هر لور امنیت نشته شر. ډاکټر صاحب دا بیا د ژیړي ناروغۍ څنګه ده؟ په لکه څرنګه چې وینئ تاسو جناب خوشحال صاحب دا زموږ هغه د زیړي ناروغان دي چې د لرې ولایتونو هلته مراجعه کړې ده. څو اتاقه دي خو یا په نمایندګۍ د اتاق ته اوس راغللو. که په لیدونکو ته ژیړي ناروغۍ لږ تشریح شي معرفي شي څه ډول ناروغي ده او لاملونه څه کیدلی شي؟ جناب خوشحال صاحب که په عامه ټکو سره ووایو خپله باندې د زیړي ناروغي چې ده دا یوه حاده ساري ناروغي ده چې کولی شي دا ناروغي لویان او ماشومان ښځینه او نارینه په ناروغۍ باندې اخته کړي او همدارنګه بیا خپله باندې د طبابت له نظره په مختلفو ډولونو باندې ویشل کېږي. خو بالخصوص رابو شو دې ته چې زموږ دغه ناروغان چې تاسو ګورئ اکثریت پیښې چې جوړوي هیپاټایټس بي یا په عوامه اصطلاح چې تور زیړی ورته وایي او هیپاټایټس سی چې په عوامه اصطلاح زیړ زیړی ورته وایي دغه پیښې زموږ د فعلا زموږ دغه ناروغان په دغه ناروغیو باندې اخته دي. خو په عامه اصطلاح چې کوم ټکي د دې لپاره استفاده کېږي جناب خوشحال صاحب هغه زیاتره ځایو کې د منلو وړ نه دي. لکه په عامه ټکو چې ما وویل چې تور زیړی سپین زیړی زیړ زیړی دلته په طبي اصطلاح چې موږ ورته وایو هیپاټایټس بي وایرس ده سی ده دغه ناروغان زموږ سره بله ځانګړې اصطلاح چې ورته لرو دغه ناروغان په دې لحاظ زموږ سره بستر دي. د نورو ناروغیو په پرتله د ژیړي ناروغۍ ناروغان څومره دي په ورځني ډول دلته څومره مراجعه کوي؟ یعنی جناب خوشحال صاحب که ووایو د اوس په اوس حالات کې تقریبا د 15 تر 20 ناروغانو پورې په ورځني ډول دا موږ ته په بیړنۍ خونې ته مراجعه کوي چې له دې جملې څخه بیا موږ د 10 تر 12 ناروغانو یا تر 15 ناروغانو دا بستر کوو او هغه باقي مانده ته یې هغه درملنه ترسره کوو چې هغه سټیبل دي یعنی ضرورت بستر ته نه دي او کور ته یې استوو. له ناروغان سره هم خبرې کوو. سلام حاجی صاحب سلام شي. نام شما؟ نام عبدالوکیل است. از کجا آمدید؟ از ولایت چرخ اومدم ولایت لوگر از سولی چرخ. مشکل شما چی بود؟ مشکل ما اینمی زردی بر ما پیدا شد زردی زرد بعد اینمی در شکم ما جمع شد بعد این مشکل بر ما شکم ما پوندید دیگه با خاطر نمازی مشکل ما آماده ایم یکم هم تکلیف جگرم بر ما پیدا کردیم چیزا رو پیدا کرد. چرا در لوگر تداوی نمیشه؟ نه اونجا تداوی نمیشه اونجا شبخانه رسیدگی نداره که بسترخانه بداره مثلا چی بتونه. این همی شفاخانه چطور است و چگونه بود خدماتشون؟ والا ما خیلی دیر سپتر آمده ایم اینجا دیگه معلومات نیست دیگه که تو باش چه رقم میشه نتیجه شو. برخورد دکترها چطوره؟ دکترها خب من پرسون میکنه. راضی هستین؟ دیگه که دوا و کلی چیزی دیگه معلوم شده که چی رقم میشه. پیام شما به دیگر مریضا چیه؟ پیام ما برای مریضا همیست که باید تا شفاخانه راجع کنه و باید اینجا مثلا اینجا علاجش انشالله میشه.
قربانتم تشکر. زنده باشي. نو درنو دوستانو تاسو له موږ سره پاتې شئ د ناروغانو خبرې مې هم له تاسو سره شریک کړې. زه د دغه روغتون ځینې نورې برخې هم له تاسو سره شریکوو، زموږ بلتیا وکړئ. دلته هر څوک کړي اوس په یو بل اعتماد، دلته هر څوک کړي اوس په یو بل اعتماد، یو ولس یو هیواد سراسر اتحاد، په هر لور امنیت. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه چې یوې بلې مهمې برخې ته راځو، دا هغه برخه ده، هغه کسان چې سپي داړلي وي، نو دلته لومړی راځي، دلته ورته واکسین ورکول کېږي، د دوی ټیسټ اخیستل کېږي او دوی ته خپل خدمات ترسره کېږي. له مسؤل کس یا ډاکټر صاحب څخه به د دغه بخش په تړاو وغږېږو. ډاکټر صاحب محترم، ډېره مننه کوو که لیدونکو ته ځان معرفي کړئ او ودرېږئ. بخیر باشین. به شفاخانه انتونی خوش آمدین به شعبه واکسین ربیز. ما روزانه 1.5 تا 200 مریضان ربیز داریم که توسط سگ اکثریتش گزیده میشه، اینجا مراجعه میکنن یا توسط کدام حیوانات درنده دیگر. خدمات ما انشالله که بسیار موثر بوده. ما مریضایی را که تطبیق کردیم واکسیناش موثر تمام شده. یعنی روزانه که اینجا 1.5 تا 200 نفر مریضی که مراجعه میکنه وضعیت کلشون به حساب صحیح است، موثر تمام شده واکسین ما. و واکسین ربیز واکسینی است که در اکثریت ولایت های ما نیست، مشخص به شفاخانه انتونی پیدا میشه. در دیگه جای هم هست، بسیار جای به حساب کم. دکتر محترم، در رابطه به ازی بگوین که اینجا که یک مریض میایه، امی خدمات اولیه شما چیه؟ ما اولین بار که مریض اینجا مراجعه میکنه، ما مریض به حساب زخمای شستشو میکنیم. اگر قابلیت پاسمان داشت، خونریزی داشت، پاسمان میکنیم. اگر خونریزی نداشت، ما پاسمان نمیکنیم. بعد از او واکسین میکنیم، کارت میتیم، مطابق تاریخ های تعیین شده مریض باز میخوایم به واکسین. دیگه مریض بسیار با وجه احسن کارایش اجرا میکنیم، برش میفهمونیم که یک ویروس خطرناک است، کشنده است. در سراسر دنیا نه تنها در افغانستان متوجه باشن، به فامیلا و به دوستا باید یادآوری کنن که کسی را سگ میخوره به زودترین فرصت به شفاخانه یا مرکز صحی که در نزدیکش باشه مراجعه کنن. یک ویروس خطرناک است، کشنده است. ډاکټر صاحب محترم، یوه مهمه پوښتنه هغه ده چې کله چې یو کس په یوه سیمه کې د سپي له لوري یا د سپي له خوا ودړل شي، په هملته همغه سیمه کې لومړني خدمات څه کیدلی شي، باید څه وکړي؟ اولین بار باید به ښاروالي یا راپور بدن که در منطقه ما سگا زیاد هسته که ښاروالي به این رسیدگی کنه. خپل شخص باید د خپل بدن په اړه څه وکړي، خپل صحت په اړه. اونا رو به حساب کسایی که در وجود دارن، اونا رو کسی که سگ میخوره به زودترین فرصت خود باید با واکسین بیاین. بعد از او به ښاروالي حتما باید اول بتن. با اطفال خود بگن که سگ را میبینند از سگ کناره‌گیری کنن، سگ جور نتن، غرض نگیرن. این کارهای اولیه است. مریضا خود راضی است از خدمات شما؟ این از مریضا شما عملا خودتون سوال کرده میتونن، خودتون پرسان کرده میتونن که مریض ما خو اگه بگم ولی خو ما خو یک چیز مثبت میگم، نه و عملا از خود مریض پرسان کنین که مریض در این باره چی میگه. قربانتم تشکر. بخیر باشید. له دغه ورور سره خبرې کوو د چې دوی له کومې سیمې راغلی دی او د دوی مشکل څه و. ورور ستړی مه شئ، که تاسو جګ شئ لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. السلام علیکم. نو نوم مې رفیع الله ده، د لغمان ولایت څخه راغلی یم. څومره وخت راغلی؟ همدا نن راغلی یم. نو په لغمان ولایت کې ډېری خلک سپي وداړل. د سپي له داړل له کبله زموږ ځینې دوستانو چې خپل ځانونه یې د لاسه ورکړل، نو چې چون هغې خپل ځانونه د لاسه ورکړل، نو داسې کوم صحي خدمات موجود نه دي په لغمان کې. بیا موږ د خلکو د انتاني شفاخانې ادرس راکړه چې انتاني شفاخانه ده چې په کابل کې فعالیت کوي او ډېر مریضان ورته راځي، ډېری یې نښه شوي دي. زموږ ځینې دوستانو له جملې نه هم ښه شوي ول. د دې شفاخانې له خدماتو تاسو څومره راځي او د ډاکټر صاحبانو برخور چلند له تاسو سره څه ډول؟ د ډاکټر صاحبانو له اخلاقو نه خو واقعیت خبرې چې بېساره مننه یې نه ډېره کوو، چې له موږ سره په هره برخه کې ډېرې منډې وترل کړي دي. حتی چې موږ دپاره هر څه کوي، نو له هر څه نه صحت معتبره د صحت په برخه کې له موږ سره ډېره همکاري کوي، نو واقعا موږ ترې نه راضي یاستو. ستاسو پیغام د ځوان په حیث هیوادوالو ځوانانو ته څه کیدلی شي؟ هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې په تېره صحي کارکوونکو دپاره چې صحي کارکوونکي دي، نو دغه څوک چې سپي داړلي یا څوک خبرېږي، نو د دغه په رابطه انتاني شفاخانې ته ځان راورسئ. تر ټولو ښه شفاخانه ده او د خلکو علاج پکې ښه ترسره کېږي. سلامات اوسئ. مننه.
درنو دوستانو تاسو د دې ځوان خبرې هم واورېدې. موږ به د دغه روغتون په تړاو د دغه روغتون د فعالیتونو په تړاو له هغو کسانو سره چې دلته یې ناروغان راوستي دي، هغه پایوازان چې دلته یې ناروغان راوستي، له هغوی سره هم خبرې کوو. نو دا چې دوی څومره راځي دي له هغوی سره خبرې کوو. زموږ ملتیا وکړئ. بسیار شفاخانه خوب است. همه مازی از شب و روز در خدمت ما را کردن، اول ما را گفتن قریبالای دی دکترای دی بسیار با موفق منطقه هستن. شفاخانه بسیار خوب است، رسیدگی کردن شب تا به صبح به هر مریض ما. په اول کې خو د انتاني شفاخانې له رئیس نه مننه کوو ورورسېد دلته ډېر او بیا په دوم دور کې د دل کارکوونکو نه ډېر ښه چلند کوي له مریضانو سره او کوشش کوي تا خپله حده پورې یو مریض روغتیایي بڼې ته خدمت ورسوي. ډېره ښه رسیدګي دوی کوي، ډېر موږ ته خوشحاله یې. همیشه دوی ته چې کوم مریض راسي یوازې موږ ته نه، هر څوک کوي دلته راسي د دوی پورې دا تړاو نه لري. دوی مریض تداوي کوي، کوشش کوي چې روغتیایي بڼې ښه سي. د دې روغتون د ټول ټیم نه مننه، بالخصوصا له رئیس نه یې ډېره مننه. دغه روغتون ته چې د موږ مریضان راورسیږي او مریض هم ورته راسي، د موږ د مریض ډېر ښه علاج کیږي، ډېر ښه خدمت یې کیږي، پرسونل هم ډېر ښه خدمت کوي. ډېره مننه. دلته د شکایاتو یو لمبر هم په دې دیوال زړولی ده، که چیرته څوک مشکل ولري نو له دغه لمبر سره کولی سي چې د شفاخانې په مورد شکایات هم وړاندې کړي. ډېره مننه له ټیم نه، له د رئیس نه او له ټولې شفاخانې له پرسونل نه. دلته چې څومره د پیوازان راځي که مریضان راځي باید د دغه مرض لپاره چې دا ساري مرض د نورو ته انتقال نسی، که د ځان لپاره لږ زره دوی د ځان حفاظت وغواړي، دا سنت طریقه هم ده. نو که په دغه کې لږ زره دوی کوشش وکړي چې ځان له دغه مرض نه وساتي او هغه مریض هم همداسې وساتي چې نور چاته زحمت و تکلیف یا دا مرض انتقال نسی، نو د ما دغه وطنوالو ته دغه پیغام. درنو دوستانو ډېره مننه کوو چې تاسو د دغه خپرونې تر اوسه له موږ سره وئ. تاسو په دې خپرونه کې د انتاني ملي او تخصصي روغتون په تړاو معلومات ولیدل. موږ له یو شمېر ډاکټر صاحبانو سره د دې روغتون له رئیس صاحب سره هم خبرې درلودې. نو هیله ده چې دغه خپرونه مو خوښه شوې وي. زموږ د دې اونۍ د ښار هندارې خپرونه همدومره وه چې ما نصرت الله خوشحال د خپلو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه چوپړ ته وړاندې کړه. درنو او قدرمنو دوستانو، تاسو کولی شئ دغه خپرونه پر ټولنیزو رسنیو هم وګورئ. تر بیا بلې خپرونې مو پاک راز سپارم. ښه وخت ولرئ.